آیا رښتیا ړانده هم کرکټ کوي؟ دوستانو که دغه ویډیو مله سره تر اخره وکتل نو ډیره جالبه ده او ډیر خوند به ترېنه واخلي او که چېرته مو ویډیو سکیپ کړه نو بیا به ارمان ورپسې کوئ. د ړندو کرکټ او اصول سلام او مینه. خوږو کتونکو وخت مو په خیر ستړي مه شئ. د ړندو کرکټ ته په انګلیسي ژبه کې بلایند کرکټ وایي. دا کرکټ داسې بال لري چې غږ تولیدوي او ړوند لوبغاړی بیا همدغه اواز پسې بیټ ور اچوي او یا هم ډګر ساتونکي د توپ د اواز په مرسته توپ نیسي. د ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړ شوی دی. د دې ډول کرکټ لپاره WBCC یا د ورلډ بلایند کرکټ کونسل په نامه یوه کرکټ شورا په 1996 کال کې جوړه شوې. د ړندو کرکټ ته د 1996 کال څخه راپدې خو پوره رسمیت ورکړل شو. تر دې دمه د دې ډول سیالیو اووه نړیوال جامونه ترسره شوي دي. 1998 میلادي کال کې لومړی نړیوال 500 وریز جام په هند کې ترسره شو. دوهم نړیوال جام 2002 میلادي کال کې په هندوستان کې ترسره شو. دریم نړیوال جام په 2006 میلادي کال کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشو. څلورم پړاو نړیوال جام په 2012 کال کې ترسره شو. د ړندو دا نړیوال جام 100 وریزو او پنځم پړاو نړیوال جام 500 وریزو. دا جام په 2013 کال کې په هندوستان کې ترسره شو. د ړندو په کرکټ کې تر ډیره عمومي او عام شاټ سویپ یا جارو شاټ دی. راځئ چې د دې تاریخچې نه تاسو خبر کړم. بلایند یا د ړندو کرکټ په 1922 میلادي کال کې د دوه نابینایانو کاریګرو کمپنۍ لخوا د استرالیا په میلبورن ښار کې رامنځته شو. دوی دغه کرکټ لپاره په یوه قطۍ کې کوچنۍ ډبرې یا تیږې واچولې او بیا یې په لرګي وهلې. کله چې به تیږه قطۍ کې کړنګېده نو ړندو به همدغه قطۍ په لرګۍ وهله او بیا له دې وروسته دا کرکټ د عصریتوب په لور تګ پیل کړ. د ړندو د کرکټ د اصول څه دي؟ د ړندو کرکټ اصول عیناً د عادي کرکټ لوبو په څیر دی. د ړندو کرکټ لپاره اصول په 15 مادو کې په 2015 میلادي کال کې راټول شوی دی. په دې کرکټ کې ټول لکه د عادي کرکټ په څیر هر لوبډله کې 11 لوبغاړي وي. څلور لوبغاړي په بشپړ ډول ړانده وي، درې لوبغاړي نیمه ړانده وي او څلور بیا تقریبا بنا وي. دوی بیا په B1 B2 او B3 ډلو ویشل شوي دي. د ړندو د کرکټ توپ له عادي کرکټ توپ څخه ستر وي. د بال دننه د غږ د تولید لپاره شرنګاڼې وي چې هغه بیا ړوند ته دا وړتیا ورکوي چې توپ پسې بیټ واچوي او ویې لوبوي. نیمه ړانده بیا توپ ویني. ویکټ هم نسبت عادي ویکټو ته سترې وي او د اوسپنې له میلو څخه جوړې شوي وي. لوبساران یعنې امپایران بیا نو توپ وایډ توپ سره غږ وباسي تر څو ړانده د نو بال او وایډ توپونو څخه خبر شي. ړوند لوبغاړي د سټمپ په وسیله نه اوټېږي او د LBW د آوټ کېدو چانس ورته 2 ځلې ورکول کېږي. که چېرته نابینا لوبغاړي یوې ټپکې یا یو بون سره توپ کیچ کړي بیا هم کیچ حسابېږي. خدای دې وکړي دوستانو چې ویډیو مو خوښ شوي وي نو که ویډیو مې خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.